متحرم لكرامتي بهواني متحرم لكرامتي بهواني منازل رحماني عزم بالكل غفلة الإنسان ضاع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ښاغلی شعیب اقبال صاحب، پر دریځ باندې ناستو علماو، زما مشرانو او زما وړونو او خویندو، زه ستاسو ټولو په اسلامي طریقه سره هرکلی کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د الله تعالی سبحانه وتعالی رحمت او برکت دې پر تاسو ټولو وي. د نن د تقریر موضوع ده د اسلام په باره کې غلط فکرونه. هر مسلمان په دې خبره خبر دی چې پر هغه دا فرض دی چې د اسلام دعوت و نور غیر مسلمانانو ته وکړي. او د دې تقریر په شروع کې ما د قرآن مجید د یو آیات تلاوت وکړي، د سورة نحل سورت نمبر 14 آیات نمبر 125 چې په هغه کې الله سبحانه وتعالی فرمایي: ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن، چې معنا ده ټول خلک راوبلي د الله و طرف ته په حکمت سره او په شو خبرو سره، او د خلکو سره خبري وکړي په ښه اخلاق او په ښه طریقه سره. و خلکو ته د اسلام د رسولو ډېرې زیاتې طریقې شته. په ځینې طریقو کې ډېره کامیابي په لاس راځي، په ځینو کې لږ کامیابي په لاس راځي. تر ټولو عامه طریقه چې مسلمانان یې کاروي د اسلام د پیغام د رسولو دپاره و غیر مسلمانانو ته، هغه ده چې د اسلام په باره کې په سلهاوو شی سمې خبرې کوي. دا طریقه هم یو طریقه ده چې سمه ده، لیکن په عام ډول که چیرې یو څوک د یو غیر مسلمان سره د اسلام په باره کې په سلهاوو شی خبرې کوي او داسې به ومنو د مثال په ډول چې هغه ستاسو دا خبرې مني، بیا به هم د هغه غیر مسلمان په ذهن کې یو پوښتنه وي، کیدای شي هغه درته وایي چې سمه ده په اسلام کې خو ښې خبرې شته، لیکن ته هغه مسلمان یې چې بنسټپاله دی، چې بنیاد پرسته دی، چې ترهګر دی. او ته هغه مسلمان یې چې تر یوه زیات ودونه کوي، تر یوې زیاتې میرمنې لري. او ته هغه مسلمان یې چې خپل دین د تورې په زور سره خپور کوي. دا یو څو خبرې چې د ده په دماغ کې دي، دا خبرې د اسلام د ښېګڼو د منلو څخه راګرځي. په همدې خاطر چې کله هم زه د یو غیر مسلمان سره وینم، زه لومړی پوښتنه د هغه څه کوم چې تا ته په اسلام کې څه شي غلط ښکاري، ستاسو سره د اسلام پر خلاف څه خبرې دي. او زه هغه ته ډاډ ورکوم چې د هغه د علم د حسابه څه، که هغه د علم د رسنیو څخه حاصل کړي یا د کتابونو څخه حاصل کړي، صحیح دی که غلط، هر ډول علم چې د هغه غیر مسلمان سره شته، زه لومړی د هغه څخه پوښتنه کوم چې تاسو د اسلام څنګه ناخوښه یاست، تاسو ته په اسلام کې کم شی ډېر غلط ښکاري. او زه هغه ته دا ډاډ ورکوم چې هغه کولی شي د اسلام پر خلاف هم خبره وکړي، د قرآن پر خلاف هم خبره کولی شي. او نو چې کله هغه ډاډمن سي، نو هغه غیر مسلمان 2 یا 3 سوالونه د اسلام په باره کې وکړي. او زما د 10 کالو څخه زیات تجربه ده
زه و دې نتیجې ته رسېدلی یم چې شاوخوا د عامو غیر مسلمانانو په دماغ کې 20 پوښتنې د اسلام په باره کې شته او دا پوښتنې چې دي چې کله هم د یو غیر مسلمان څخه وپوښتې چې تاسو د اسلام څخه پر څه شي خوابدي یاست ستا د اسلام په باره کې کم شی نه دی خوښ نو هغه 2 یا 3 یا 3 یا 4 پوښتنې کوي او الحمدلله چې دا 3 سواله هم د دغه 10 پوښتنو څخه وي 90% دغه 3 یا 4 پوښتنې چې کوي د غیر مسلمان دا د 10 پوښتنو د جملې څخه وي دغه ساده او عام 10 پوښتنې چې د غیر مسلمان په ذهن کې ستا څنګه راغلي دي چې په څه ډول سره دا رسنۍ د اسلام څیره نړۍ ته وړاندې کوي دا پوښتنې پیدا کېږي او د نن دا نړیواله رسنۍ که هغه نړیوالې ورځپاڼې دي که نړیوالې مجلې دي د راډیو سټیشنونه دي او که د سپوږمکۍ تلویزیوني چینلونه دي دغه ټولې نړیواله رسنۍ د اسلام په باره کې غلط فکرونه رازېږوي او ځینې رسنۍ بیا په خاص ډول د اسلام پر خلاف پروپاګند کوي په څه ډول چې دا رسنۍ د اسلام خلکو ته وړاندې کوي په هماغه ډول سره دا پوښتنې د خلکو په ذهنونو کې پیدا کېږي د نن په تاریخ کې چې کومې 20 پوښتنې د عامو غیر مسلمانانو په ذهنونو کې دي 20 کاله تر مخه دا پوښتنې بل ډول وي 20 کاله وروسته کېدای سي دا پوښتنې بیا بدلې سي په څه ډول سره چې رسنۍ اسلام خلکو ته وړاندې کوي په هماغه ډول سره دا پوښتنې د غیر مسلمانانو په ذهنونو کې پیدا کېږي او دغه 20 پوښتنې په ټوله نړۍ کې په ټولو هیوادونو کې یو ډول دي ځینې یوه یا 2 پوښتنې په ټولنیز لحاظ سره د معاشرې د لحاظ څخه د هغې ټولنې د کلتور د حساب څخه شاید چې یوه یا 2 پوښتنې به نورې هم وي لیکن دغه 20 پوښتنې که هغه امریکا وي که برطانیا وي سنگاپور وي ملایشیا وي او یا هندوستان وي دا پوښتنې یو ډول وي یو رقم دا څونه وخت چې ما ته راکول سوی دي په دې کې کېدای سي ممکنه نه چې د دې ټولو 20 پوښتنو جواب دې زه درکړی سم کوشش به کوم چې لږ تر لږه د نیمو پوښتنو جواب خو درکړم د نن په تاریخ کې که موږ د دې ټولو پوښتنو جوابونه په حکمت سره د قرآن او صحیح احادیثو په رڼا کې ورکو کېدای سي چې هغه غیر مسلمان اسلام قبول نه کړي لیکن لږ تر لږه د هغه په زړه کې چې کم نفرت دی هغه خو لرې کولی سو او دا زموږ مسؤلیت دی چې غلط فکرونه موږ د غیر مسلمانانو د ذهنونو څخه ایسته کړو یو کیسه درته کوم یو کال تر مخه یا یو نیم کال تر مخه زه وغوښتل سوم و لاس انجلس ته یوه جایزه یې راکړه په لاس انجلس کې او یوازې د یوې ورځې دپاره زه ورېوم تاګ و راتګ 2 ورځې وخت ونیوی خو ومه د 1 ورځ دپاره او زه په دې خبر یم چې د 11 سپتمبر تر مخه زه هلته ومه پر 9 دسمبر 9 تاریخ د سپتمبر 2000 لومړي کال 2 ورځې تر مخه زه د هغه ځای څخه راووتم الحمدلله د هغه څخه وروسته په لومړي ځل د 11 سپتمبر څخه وروسته زه امریکا ته ځم او زه خبر وم او تیار هم وم چې کېدای سي ډېرې کیسې وسي په ذهني ډول اماده وم هلته ډېرې پوښتنې وسوې خو په لنډ ډول به د جهاد په باره کې درته وایم زما په بسته کې یو پیتاوه د جهاد او تروریزم په باره کې ترهګري او جهاد د اسلام په پس منظر کې او په کاسته ما د ګمرکو مامور ته وویل چې زه اسلامي کانفرانس ته ځم اسلامي کانفرانس ورسه پوښتنو ګرویژونو ته په کاسته په دې خاطر چې موقع به په لاس راسي چې دعوت وکم و امیګریشن ته خو مې دعوت وکړي اوس یې وخت نشته چې درته ووایم بیا د ګمرک د مدیرو خواته ورغلم ول چې ستا سره ما هغه پیتاو ښکاره کړه او جهاد او تروریزم ته جهاد منې ما ولې نه زه جهاد منم نو ما ورته ویل چې تاسو عیسی علیه السلام هم جهاد منئ که تاسو ولولئ د انجیل شریف هغه زوړ کتاب الحساب په هغه کې لیکلي دي چې جنگ وکړي وجنګېږي ستاسو عیسی علیه السلام ویلي دي په ګاسپل اف لوک کې چې ورسئ وجنګېږي نو په څه ډول سره چې ستاسو په کتاب کې لیکلي دي د حق دپاره وجنګېږي پر هغه جنګ زم باور لرم نو په دې ډول سره ډېر بحث وسو خبرې وسوې په دې ډول سره نو ماشاء الله 15 د ګمرک مدیران سره راټول سوه او یو کوچنوټی تقریر مې ورته وکړي
ایوه بول صاحب یو بل پښتون درڅ کوای سم صاحب یو پښتون درڅ وکم ما هیڅ خبره نه ده ما خپل ملګرو ته وویل په ټلیفون کې ورخطا کېږي مزه د دې دلته زه خلکو ته واعظ کوم نو باره ما هغه ته وویل چې ته ګوره ستا سره ټوپک دی که چیرې یو څوک نه خبر چې دا شنه کالي چې اغوستي دي دا د پولیسو کالي دي نو هغه پر تا د ترهګر شک کوای سي نو هغه په خندا سو پر چا باندې د ټاپې وهلو تر مخه په دې باید پوه سو په لاس کې ټوپک دی معنا ترهګرم دی ترهګرم نه دی پولیس هم کېدای سي د نن په تاریخ کې چې بل کم غلط فکر دی چې اسلام د توري په زور سره خپور شوی دی او د دې جواب یو مورخ یو تاریخ لیکونکی په ډیر ښه انداز سره ورکړی دی په یو کتاب کې چې نوم یې دی اسلام اټ د کراس روډ په 8مه صفحه کې او هغه لیکلی دی چې د تاریخ څخه مشتره معلومیږي چې دا اوازه ده چې مسلمانانو خپل دین د توري په زور سره خپور کړی دی دا تر ټولو بیهوده اوازه ده دا مورخ دا خبره هر ځای کړې ده یو مشهور لوبغاړي ته لیکلی و چې دا چې اوازه ده چې مسلمانانو خپل دین د توري په زور سره خپور کړی دی دا تر ټولو انتیکه او غیر منطقي اوازه ده بیهوده اوازه ده چې دې مورخ په وار وار ویلي دي او که موږ د تاریخ مطالعه وکړو موږ به پوه سو چې مسلمانانو پر اسپانیا باندې 800 کاله حکومت وکړي لیکن په زور د هیڅ څه مسلمان نه دی جوړ کړي د هغه څخه وروسته ځینې کسان عیسایان راغله او د مسلمانانو نوم او نشان یې ورکړي یو مسلمان لا هم په اسپانیا کې په عامه اذان هم نسوي کولای د عربو هیوادونه متحده عرب تقریبا 1400 کاله کېږي چې پر هغه ځای اسلامي حکومت دی یو څو کلونه انګریزان راغله یو څو کلونه فرانسویان راغله لیکن په خاص ډول په ځانګړي ډول موږ 1400 کاله پر عرب هیوادونو باندې حکومت کړی دی او اوس هم کوو الحمدلله اوس څېړنې دا ښیي چې اوس تقریبا 140 لکه عرب سته 14 میلیونه 140 لکه عرب سته چې سخت عیسایان دي چې عیسایان دي د پخوا څخه عیسایان دي دا 140 لکه عرب چې عیسایان دي هغه دا شاهدي ادا کوي چې اسلام د توري په زور سره نه دی خپور شوی که موږ غوښتای نو په هر عرب به مو د توري په زور سره اسلام قبول کړی وای دا 140 لکه عرب عیسایان دا شاهدي ادا کوي چې اسلام د توري په زور سره نه دی خپور شوی دا زموږ هندوستان چې زموږ هیواد دی مسلمانانو پر دې هیواد باندې 1000 کاله یا 800 کاله پر دې حکومت وکړي که موږ غوښتلای نو هر غیر مسلمان به مو د توري په زور په اسلام قبلولو مجبور کولای لیکن داس خبره نه ده په دا اوسنی تاریخ کې تر 80% زیات هندوستانیان غیر مسلمانان دي دا تر 80% زیات هندوستانیان چې غیر مسلمانان دي دا شاهدي ادا کوي چې اسلام د توري په زور نه دی خپور شوی تر 80% زیات غیر مسلمانان په دې ملک هندوستان کې ستا هغه په نننی تاریخ کې دا شاهدي ادا کوي چې اسلام د توري په زور نه دی خپور شوی او دغه پلازمینه چې ډیلی دی چې نن موږ پکښې کیو تاسو به خبر یاست چې د مسلمانانو هم پلازمینه و او تاسو پوهیږئ چې په دې ښار کې هم په نننی تاریخ کې تر 80% زیات یا 15% لږ تر لږه به غیر مسلمانان وي دوی هم شاهدي ادا کوي چې اسلام د توري په زور نه دی خپور شوی که تاسو چیرې وګورئ اندونیزیا چې په نړۍ کې تر ټولو زیات مسلمانان پکښې کې دي 200 میلیونه هغه دا شاهدي ادا کوي چې هلته هیڅ اسلامي اردو نه وتللی هیڅ اسلامي پوځ هلته نه دی تللی اندونیزیا ته په مالیزیا کې تر 50% زیات مسلمانان سته هیڅ یو اردو هیڅ یو د مسلمانانو پوځ هلته مالیزیا ته نه دی تللی په ختیځه سیمه کې د افریقا چیرې چې مسلمانان اوسیږي کم یو اسلامي پوځ هلته ورغلی هیڅ یو پوځ نه دی تللی دا ټوله شاهدي ادا کوي چې اسلام د توري په زور نه دی خپور شوی او نن که تاسو وګورئ په مجله کې
چې نوم یې دی پلین ټروت د عیسایان مسایان یې چاپي هغو یو څېړنه کړې وه چې په 500 کلونو کې چې کوم مذهبونه دي چې کوم ډېر غټ مذهبونه دي په هغو کې څو سلنه اضافه توب راغلی دي څونه خلک پکې اضافه سوه او دی یو څېړنه کړې وه د 1904 څخه نیولې تر 1994 پورې د 1904 څخه تر 1994 پورې په دې مابینځ کې په دې 50 کلونو کې چې کوم مذهب مخته تللی وو چې کوم مذهب کامیاب وو هغه ته فیصدي ورکړی وو په هغه کې لومړی مقام اسلام 215% اسلام په 50 کاله کې دننه 215 درجه لوړ تللی وو او عیسایت یوازې 40 50 په درې کم په ننني تاریخ کې په امریکا کې په یو اس ای کې تر ټولو زیات چې کوم مذهب خپریږي هغه دی اسلام په اروپا کې تر ټولو زیات خپریدونکی مذهب دی اسلام ما ته دا پوښتنه پیدا ده چې کوم یو اروپایي یا امریکایي چا د تورې په زور سره په اسلام قبلولو مجبوره کړی دي چا د سپین پوستي امریکایان د تورې په زور سره د اسلام په قبلولو مجبوره کوي دا څوک او دا چې دا اوازیږي چې په اسلام کې د ښځو حقوق نشته تاسو کېدای شي په دې نه خبر دا څونه خلک چې اسلام قبلوي 2/3 8% یا د 15% څخه لوړ چې کم کسان اسلام قبلوي هغه یې ښځې دي که چیرې اسلام او ښځو ته حقونه نه ورکوي نو دا غیر مسلمانان ښځې اسلام ولې قبلوي په اروپا کې په امریکا کې تاسو ورسئ چې تر ټولو زیات چې کوم مذهب خپریږي هغه د اسلام او تر ټولو زیات به اسلام ښځې قبلوي ولې چې الله تعالی سبحانه وتعالی فرمایي په 3 ځای کې په سورۃ التوبه کې سورۃ نمبر 9 په آیات نمبر 33 کې په سورۃ فتح کې سورۃ نمبر 48 آیات نمبر 28 او په سورۃ صف کې سورۃ نمبر 1 آیات نمبر 9 کې الله تعالی فرمایي هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون الله سبحانه وتعالی خپل پیغمبر را ولېږي محمد صلی الله علیه وسلم د حق دین سره ترڅو چې هغه پر ټولو مذهبونو غالب سي پر ټولو مذاهبو هر څونه که غیر مسلمانان دا نه غواړي دا خبره حق ده چې د اسلام دین حق دی او هغه به پر ټولو مذاهبو باندې غالب کیږي او ما ته یو جمله را په یاد شوه د ډاکټر اډم پریټسن لیکلی دي چې هغه خلک چې خوابدي دي چې یو ورځ به د اټم بم د عربو لاس ته ورسي اډم پریټسن لیکي چې کم خلک چې خوابدي دي چې یو ورځ به د اټم بم د عربو په لاس ورسي هغه کېدای شي په دې نه وي خبر چې اسلامي بم غورځول شوی دی په هغه ورځ را وغورځول شو چې په کومه ورځ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شو بل غلط فکر ډېری غیر مسلمانان دا وایي چې په اسلام کې وسړي ته د یو څخه د زیات ودونو اجازت ولسته که نارینه تر یو زیات ودونه کوي هغه ته وایي پولیجیمي او که ښځه د یو څخه زیات ودونه کوي هغه ته بیا وایي پولی انډري زه دا ویل غواړم چې قرآن یو واحد مذهبي کتاب دی په ټوله نړۍ کې یو واحد مذهبي کتاب دی په ټوله نړۍ کې چې په هغه کې لیکلي دي چې تاسو یو واده وکړئ هر بل مذهبي کتاب چې را اخلي کراماین را اخلي مهابارت بھگوت گیتا وید انجیل تلمود هر کتاب چې را واخلي په هر مذهبي کتاب کې بغیر د قرآن شریفه دا نه دي لیکلي چې تاسو یو واده وکړئ که چیرې تاسو راماین د شری رام پلار راجا درشد د هغه څو مېرمنې وې که چیرې تاسو مهابارت ولولئ په هغه کې راغلي دي چې شری کشن د هغه څو مېرمنې وې 4 10 زر 16008 نو که چیرې د شری کشن 16008 مېرمنې کېدای شي نو د مسلمانانو لږ تر لږه 4 ولې نس کېدای که چیرې تاسو
نور کتابونه ولولي که تاسو د يهودو کتاب تلمود ولولي په هغه کې داسې لیکلي دي چې د سليمان عليه السلام 200 میرمنې وې د ابراهيم عليه السلام 3 میرمنې وې نو په همدې ډول سره که تاسو زاړه کتابونه ولولي نوي کتابونه ولولي یا انجیل ولولي د دې څخه موږ ته داسې معلومیږي چې انجیل نوی کتاب یا زوړ کتاب یا د يهودو په کتاب کې او یا د عیسایانو په کتاب کې هیڅ ځایم دا ممانعت نشته په یو ځای کې دا نه دی ویل سوي چې تاسو د یو څخه زیات ودونه نسی کولای د دې د کتابو لمخې تاسو چې څومره مزړه غواړي غونه ودونه کوای سي 1 2 3 لاس شل 15 شپته چې څونه مزړه غواړي هیڅ بندیز در باندې نشته دا خو ورسته بیا د يهودو پربا کې گنشن من يهودا په لسمه یا یو لسمه پیړۍ کې هغه ول چې يهوديان دي تر یو زیات ودونه نه کوي دا خو د عیسایانو کلیسا ده چې دا اوسه دا قانون جوړ کړي چې عیسایان دي تر یو زیات ودونه نه کوي په همدې ډول سره په دې ملک هندستان کې د هندوانو د واده قانون جوړ کړسو په 1945 کې یو ځانګړی د هندوانو د واده قانون جوړ کړسو د حکومت د خواڅخه چې په هغه کې وایي سوي دي چې هندوان په دې هیواد کې تر یو زیات ودونه نسی کولای لکن په کتابو کې خو راغلي دي چې تاسو هر څو ودونه کوئ سي دا خو حکومت د هندستان حکومت یو قانون جوړ کړي ځانګړی د هندوانو د واده قانون په 1945 کې دا قانون جوړ کړسو چې په هندستان کې هندو تر یو زیات واده نسی کولای یو څېړنه شوې و پولوجیز میریجز ان انډیا څونه خلک تر یو زیات ودونه کوي په هندستان کې او په دې څېړنه کې دا لیکلی و چې په هندستان کې مسلمانان خلک 4.1% تر یو زیات ودونه کوي 4.1% تر یو زیات ودونه یعنی په هندستان کې مسلمانان خلک 4.3% تر یو زیات ودونه کوي او په دغه سروې کې پسې لیکلي و چې هندوان خلک په هندستان کې د 1915 څخه تر 1918 پورې د لس کالو څېړنه و هندو په دغه هندستان هیواد کې 5.06% یعنی د دې معنی دا ده چې هندو خلک در مسلمانانو زیات تر یو زیات ودونه کوي دا څوک وایي د حکومت څېړنه په داسې حال کې چې د هند حکومت وایي چې هندو باید تر یو زیات ودونه ونه کړي اوس تاسو وګورئ چې قرآن مجید په دې باره کې څه وایي په قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي په سورۃ النساء کې سورۃ نمبر 4 آیات نمبر 3 کې چې تاسو د هغو ښځو سره واده وکړئ چې تاسو هغه خوښي وي 2 3 یا 4 خو که چیرې تاسو د خپلو میرمنو په منځ کې عدالت نسی کولای نو یوازې یوه وکړئ د قرآن شریف آیات دی چې تاسو د هغو ښځو سره واده وکړئ چې تاسو خوښي وي 2 وي که 3 وي که 4 وي خو که چیرې تاسو د هغو په منځ کې عدل او انصاف نسی کولای نو صرف یوه وکړئ دا آیات چې یوازې یوه وکړئ بیله د قرآن مجید په یوه کتاب کې هم دا نه دي راغلي تاسو ته اعلان دی زه د اسلام او د نورو مذاهبو طالب العلم یم زه عالم نه یم طالب العلم یم لکن ما لوستلی دي الحمدلله ویدا بھگوت گیتا راماین مهابارت انجیل تلمود گرنت اوستا په یو کتاب کې هم نه دي لیکلي چې یو واده وکړي مګر یوازې په قرآن کې ډېر خلک داسې غلط فکر کوي چې په اسلام کې تر یو زیات ودونه کول فرض دي تر یو زیات ودونه کول فرض نه دي مباح دي روا دي کې کول غواړي نو کولای شي لکن که چیرې تر یو زیات ودونه کوي نو د میرمنو په مابینځ کې انصاف کول حتمی دي او راسي موږ په دې پوسو چې الله سبحانه و تعالی دا اجازه ولې ورکړي دي وځینو خلکو ته تر یو زیات ودونه کولو دپاره نن ساينس دا وایي چې په قدرتي ډول سره انجلۍ او هلک یو برابر سره پیدا کیږي هلک او انجلۍ ښځه او سړی 50 سلنه برابر سره پیدا کیږي لکن که تاسو د هر یو ډاکټر څخه پوښتنه وکړئ چې د کوچنیانو ډاکټر وي نو هغه به درته وایي چې په نجونو کې د ناروغیو سره د مبارزې او د میکروبونو سره د مبارزې ډېر زیات طاقت شته هر یو ډاکټر به درته وایي په کوچنیوالي کې به تاسو وګورئ چې زیات مرګونه د الوکانو کېږي نسبت ونجونو ته نو په کوچنیوالي کې به تاسو وګورئ چې په دا کوچني عمر کې به تاسو وګورئ چې نجونې تر هلکانو زیاتې دي ژوندۍ تېرېږي
تر غټېدو وروسته ډېری خلک مري. ځینې خلک د شراب د څښلو څخه مري، ځینې خلک د سګریټ څکولو څخه مري، ځینې خلک په ټکرونو کې مري، ځینې خلک بیا مري په جنګونو کې. او اکثره په دا ټولو حالاتو کې نارینه ډېر زیات مري. نارینه نسبت وښځو ته زیات مري. نو په دا ننني تاریخ کې او همیشه هم دا ویل سوي دي چې ښځې تر نارینهو زیاتې دي. په دنیا کې ښځې تر نارینهو زیاتې دي. ځینې هیوادونه دي د مثال په ډول هندوستان چې دریم نمبر هیواد دی چې پکښې کې نارینه تر ښځو زیات دي. هغه هم خپله یو وجه لري. که چیرې تاسو یو پروګرام واورئ په بي بي سي کې نشر سو، لټ هر ډای، پرېږده چې مړه سي. یو پروګرام و چې یوې ښځې ژورنالیستې پر مخ بیوي، یو برتانیوي رپورټرې هغه راځي په هندوستان کې څېړنه کوي او وایي چې په هندوستان کې هره ورځ لږ تر لږه 3,000 کوچنیان چې د مور په نس کې دي هغه نقصاني، چې کله دوی په دې خبر سي چې هغه کوچنی د مور په نس کې نجلۍ ده. هره ورځ تر 3,000 زیات کوچنیان د مور د نس څخه نقصاني، چې کله دوی په دې خبر سي چې هغه نجلۍ ده. یعنی په کال کې تقریبا تر 10 لکه زیاتې، تر 1 میلیون زیاتې کوچنی چې د مور په نس کې چې په دې خبر سي چې هغه نجلۍ ده نقصاني په هندوستان کې، زموږ په هیواد کې. او د تامل ناډو د دولتي روغتون د راپورټ له مخې په هرو 10 نجونو کې چې په دې دولتي روغتون کې پیدا کیږي، په هرو 10 نجونو کې چې په دولتي روغتون کې پیدا کیږي 4 یې ورڅخه په قتل رسیږي، 4 نجونې یې وژني. که چیرې دا کار چې بیخي غلط دی، حرام دی، د نجونو وژل، د مور د نس څخه د کوچني نقصانول ولې چې هغه نجلۍ ده، دا بیخي غلطه ده، حرام کار دی. که چیرې دا کار په هندوستان کې بند کړل سي نو انشاءالله په هندوستان کې به هم په 20 کلونو کې د ښځو چې کم تعداد دی تر ټولو به زیات وي. د نن څېړنې دا ښیي چې یوازې په نیویارک کې تر 10 لکه اضافه ښځې د نارینهو په مقابل کې شته. یوازې په امریکا کې 8.2 کم اتیا لکه ښځې تر نارینهو زیاتې دي. یوازې په یوکې کې، یوازې په برتانیا کې 40 لکه ښځې تر نارینهو زیاتې دي. یوازې په جرمني کې تر 50 لکه زیاتې ښځې تر نارینهو زیاتې دي. یوازې په روس کې، په روسیه کې تر 90 لکه زیاتې ښځې تر نارینهو زیاتې دي. او دا خو یو الله په خبر دی چې په ټول عالم کې، په ټوله دنیا کې به څونه ښځې تر نارینهو زیاتې وي. تاسو یې ومنئ، زه دا خبره تسلیموم. ویې منئ، یوازې د مثال په ډول سره زه دا خبره منم چې هر سړی باید د یوې ښځې سره واده وکړي. ویې منئ. او که چیرې زما خور یا ستاسو خور په امریکا کې ژوند کوي، چیرې چې 8.2 کم اتیا لکه ښځې تر نارینهو زیاتې دي، او فکر وکړئ چې ټوله ودونه سوي دي، هر نارینه یوه ښځه د خپل ځان لپاره پیدا کړې ده، بیا هم 8.2 کم اتیا لکه، یعنی تر پاو کم 100 لکه ښځو پورې و چاته خاوند نه پیدا کیږي. او که چیرې د مثال په ډول زما خور په امریکا کې وي یا ستاسو خور په امریکا کې وي او په بدقسمتۍ سره په دغه پاو کم 100 لکو کې یوه دانه ده، نو د هغې دپاره کومه لاره شته؟ صرف 2 لارې شته، چې یا خو د داسې سړي سره واده وکړي چې هغه واده کړی وي، یا هغه بازاري ښځه سي. خلک به وایي د بازار ښځه؟ ذاکر وروره ته داسې سختې خبرې کوې؟ دا زه چې هر څونه ښه خبرې مې زده دي، تر دې نو بله کم لفظ ما هم نه دی زده. زه مې یو کمزوری انسان یم. په انګریزي کې ورته وایي پبلیک پراپرټي، بازاري ښځه. بله هیڅ لاره نشته. د دې 2 لارو څخه پرته بله لار شته لا نه. 2 لارې شته چې یا د هغه سره واده وکړي چا چې در مخه واده کړي، یا دې د بازار ښایست سي. او که تاسو چیرې وګورئ په امریکا کې عامه خبره ده، د منځو ساتل عامه خبره ده، د اضافه ښځو ساتل عامه خبره ده، خو تر یوه زیات واده کول بیا دوی نشي زغملی.
د اتو ښځو سره هم بستري کوي. ځینې خلک د 2 سره، ځینې د 4 سره، ځینې د 10 سره، ځینې د 10 سره، خو په عام ډول سره یو امریکایي نارینه د اتو ښځو سره هم بستري کوي د واده تر مخه. چې وروسته څېړنې به څنګه اټکل وکړي، خو دا د واده تر مخه کیسه ده. خو هلته عامه خبره ده د مینځو ساتل او د ښځو ساتل، لیکن تر یوه اضافه واده کول چې هغه ښځه راولي په خپل کور کې د ځان سره کښېني، دا خبره دی نسي زغملی، نه د خوښه دا خبره. په اسلام کې چې تر یوه زیات ودونه څوک کوي، هغه باید د دواړو میرمنو په مابینځ کې انصاف ولري، هغو دواړو ته عزت ورکړي، خواړه، کالي او برابرۍ وکړي. نو دا اوس چې کومه مسله ده، دا اوسنۍ حالات چې دي، ښځې تر نارینه‌و زیاتې دي. نو په اسلام کې د هغه حل، د هغه جواب سته. یوازې یو بل غلط فکر چې خلک یې کوي چې که چیرې په اسلام کې و نارینه ته تر یوه واده د زیات ودونو کولو اجازت سته، نو ښځو ته تر یوه واده د زیات کولو ودونو اجازت ولې نسته؟ پولوجومي ته اجازه سته په اسلام کې، او پولوجو انټري ته اجازه نسته. نو په قرآن کې آیات دی، په سورت نساء کې سورت نمبر 4 آیات نمبر 23 24 25 کومه ښځه چې واده سوې ده د هغې سره بیا تاسو واده نسی کوئ. معنا دا ده چې یوه ښځه په یو وخت کې د یوه میړه سره واده کوای سي، بل میړه ورته حرام دی. دا په دې خاطر د مثال په ډول تاسو یې ومنئ چې کله د یوه سړي تر یوه زیاتې میرمنې وي، چې کله اولاد پیدا سي، نو په اساني سره دا موږ ته معلومېدای سي چې د کوچني مور څوک ده او پلار یې څوک دی، د هغه پلار څوک دی او مور یې څوک ده. لیکن که چیرې یوه ښځه چې تر یوه زیات مړونه لري، دا خو به معلومه سي چې د کوچني مور څوک ده، خو ولې دا نسي معلومېدلی چې د کوچني پلار څوک دی، د هغه کوچني پلار څوک دی. زه د ډاکټر په حیث په دې پوهېږم چې اوس ساینس د غونې پرمختګ کړی دی، د وینې معاینات، د ډي ان اے معاینات، جینیټیک معاینات، د دې معایناتونو څخه تر یوه اندازې پورې معلومېدای سي چې څوک یې پلار دی. مګر دا پرمختګ اوس دادی سوی دی. اسلام ماشاءالله نوی مذهب خو نه دی، یوازې دا یو سبب نه دی، څو سببونه شته چې ښځې د یو څخه د زیات مړونو کولو څخه منع سوي دي، ورته روانه دي. اوس ساینس داسې وایي چې سړي په فطرت کې نور ودونه کولی سي نسبت و ښځې ته، هدف نور ښځې ساتلی سي نسبت و ښځې ته. او د نن ساینس خو دا وایي چې که چیرې یو نارینه خپل کار وکړي او خپل مسؤلیتونه پوره کړي، نو دا ممکنه ده چې هغه د یوه څخه د زیات مړونو خواهشات په یوازې سر پوره کړي. که چیرې تر یوې زیاتې میرمنې وي، نو هغه د یوه څخه د زیاتو نارینه‌و مسؤلیتونه پوره کولی سي. د ښځې په مقابل کې دا کمې ناجوړۍ چې په حیث کې پر ښځې راځي، په داسې حالاتو کې دا امکان نه لري چې یو ښځې د یو څخه د زیاتو مړونو خواهشات پوره کړی سي. او نن ساینس دا وایي، طبي ساینس، چې که چیرې یو سړی دی او د هغه څو میرمنې دي او ماشاءالله ټوله راضي دي، نو د هغه سره بیا هم څه ستونزه نه پیښیږي. لیکن که چیرې یوه ښځه وي او د هغې د یو څخه زیات مړونه وي، که چیرې ټوله ایمانداره وي، یوه ښځه ده د هغې د یو څخه زیات مړونه وي او ټوله ایمانداره دي، د نن ساینس دا وایي که چیرې د یوې ښځې تر یوه زیات هم بستره وي، نو ناڅاپه څو جنسي ناروغي ورته پیښیدای سي، جنسي ناروغي ورته پیښیدای سي. دا ساینس وایي. که چیرې د یوه سړي تر یوه زیاتې میرمنې وي، نو بیا دا مشکل نه پیښیږي، دا ساینس وایي. بل غلط فکر چې اسلام و ښځو ته خپل حق نه ورکوي، په دغه خاطر هغه په حجاب کې ساتي. اسلام ښځه سپکوي، اسلام د ښځو حقوق نه ورکوي، په همدې خاطر هغه په حجاب کې ساتي او پر هغې باندې ظلم کوي. د دې جواب ورکولو تر مخه موږ باید په دې پوه سو، په تاریخ کې که موږ ولولو چې د ښځو سره څنګه سلوک سوی دی، چې په دې پوه سو، نو بیا به د پوښتنې جواب ته راسم. که چیرې تاسو د بابلیان تاریخ ولولئ، په هغه کې دا لیکلي دي چې کله به یو سړی قتل وکړي، نو پر ځای چې هغه ته سزا ورکړي، د هغه ښځې ته به سزا ورکول. که تاسو چیرې د ګریک سیویلایزیشن ولولئ، په هغه کې یو ښځه وه چې نوم یې و پنډورا، یوه خیالي ښځه وه پنډورا. د ګریک خلکو به ویله په نړۍ کې چې څونه ستونزې دي هغه د دغه ښځې د لاسه دي. د هغو دا فکر و چې غلط و، او
په دې ګریز سیویلایزیشن کې د ښځې عزت ګر سره نه و، څوک یې په کیسه کې هم نه و، دا خبره عامه وه. که تاسو د روم سیویلایزیشن ولولئ، په هغه کې هم بربنډوالي او فحاشي بیخي عامه وه. ښځې به یې یوازې د خوند دپاره کارولې او نور به یې نو پسې واخیستلې. که تاسو مصري سیویلایزیشن ولولئ، په هغه کې ښځو ته دا ویل کېدله چې دا د شیطان یو نښانه ده. که چیرې تاسو د عربو سیویلایزیشن ولولئ، د قرآن د نازلېدو تر مخه په عربستان کې دا حال و، اکثره چې کله به نجونې پیدا سولې نو هغه به ژوندۍ ښخوله. الحمدلله ثم الحمدلله د قرآن د نازلېدو څخه وروسته دا غلط کار خو هلته بند سو. خو ولې د افسوس خبره ده چې زموږ په هندوستان کې اوس هم جریان لري. اسلام هغه مذهب دی او محمد صلی الله علیه وسلم هغه شخص دی چا چې د ښځو مقام ورلوړ کړي. الحمدلله هغوی ته حقوق ورکړل، خپل حق یې ورکړي، لیکن د دې سره سره دا هم وروښول چې دا حقوق څنګه وساتل سي، څنګه ښځې د خپل مقام د هغسې لوړ وساتي. یو خو دا ورته ویل کېږي چې څه باید وکړي، بل دا چې هغه کړنه څنګه د هغسې پسې وساتي. نو اسلام چې کله دا وویله چې الحمدلله چې ښځې یې راپورته کړلې په عام ډول، په خاص ډول په اسلام کې ښځې او نارینه یو ډول دي. په ځینو شیانو کې د نارینه درجه لوړه ده، په ځینو شیانو کې د ښځو درجه لوړه ده، خو په خاص ډول دواړه برابر دي. نو کله چې اسلام او قرآن د ښځې مقام لوړ کړي، هغې ته دا هم وروښودل شول چې په څه ډول د خپل مقام د هغسې پسې وساتي، هغه وظیفه د هغسې وساتي. او اکثره خلک خبرې کوي د ښځو د حجاب په باره کې. الله سبحانه وتعالی په قرآن مجید کې اول د نارینه د حجاب خبره کوي او بیا وروسته د ښځې د حجاب. الله تعالی فرمایي په سورت نور کې، سورت نمبر 24 آیات نمبر 10 کې چې ای مؤمن نارینه، ای مؤمنه، چې کله هم ته یوه ښځه ووینې نو خپل نظر کښته واچوه. د دې معنا ده چې کله هم یو نارینه ښځه وویني، هر رقم بد خیالونه چې په دماغ کې راغلل، نو یو دم د قرآن حکم دی چې نظر دې کښته کړه. یو وخت یو مسلمان یو نجلۍ ته ډېر رډ کتل، نو ما هغه ته وویل چې ورور جانه دا ته څه شکې، دا خو حرام کار دی. نو هغه راته وویل چې زموږ نبي صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې اول کتل یې معاف دي، بیا کتل حرام دي. ما تر اوسه په نیم نظر لا نه دي ورته کتلي. نو محمد صلی الله علیه وسلم چې دا ویلي دي چې لومړی نظر معاف دی او دوهم حرام دی، نو دا خو دا معنا نه ده چې لس دقیقې ووایم نجلۍ ته ګوره خپل باڼوګان مه ښوروه او بیا وایه چې ښه سمې لا نه دي ورته کتلي. د محمد صلی الله علیه وسلم وینا دا وه چې که چیرې تاسو په ناپامۍ کې و یوې ښځې ته وګورئ، و یو نجلۍ ته وګورئ، نو په کسته سره و هغې ته بیا مه ګورئ، د هغې و ښایسته په کسته سره بیا مه ګورئ. بل آیات په قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي په سورت نور کې، سورت نمبر 24 آیات نمبر 11 کې چې ای مؤمنو ښځو، ای مؤمنو، چې کله یو نارینه وویني نو خپل نظر کښته واچوئ، او پر سر چې مو کم ټکورې یا پوړنې هغه پر خپل سینه باندې واچوئ، او خپل سنگار و هیڅ چاته مو ښکاره کوئ مګر یوازې و خپل خاوند، و خپل زوی، و خپل پلار، او ډېر اوږد لیست دی چې محرم دي د هغه کسانو سره چې واده نشي کېدای. په عام ډول د حجاب دپاره شپږ فرضیات دي، شپږ ټکي دي، شپږ پوینټه دي. لومړی د سطر پټول چې د نارینه دپاره دی لږ تر لږه د نامه څخه تر زنګونو پورې، او د ښځو دپاره ټوله جسم یې باید پټ وي، یوازې چې باید ښکاره سي هغه دی مخ او لاسونه. ځینې علما وایي چې دا هم باید پټ وي. هغه نور 5 ټکي د ښځو او نارینه‌و دپاره یو ډول دي. بل ټکی کم کالي چې دوی اغوندي هغه باید دومره نازک نه وي تر څو د هغه څخه د دوی بدن ښکاره سي. دریم ټکی داسې تنګ کالي باید وانغوستل سي چې د هغه څخه د بدن ټول راووځي. څلورم ټکی کالي باید دومره برېښندوکي نه وي چې مقابل جنس تر تاثیر لاندې کې. پنځم ټکی کالي د غیر جنس، ښځه د نارینه کالي باید وانغوندي او نارینه باید د ښځې کالي وانغوندي. او شپږم ټکی چې یو څوک د غیر مسلمانانو کالي وانغوندي چې پر هغو باندې نښانونه وي. دا شپږ
ټکي دي د حجاب، 6 نقاط دي یا 6 فرایض دي د حجاب. او الله تعالی فرمایي په سورت احزاب کې سورت نمبر 3 آیات نمبر 59 کې یا نبی وایا وخپل میرمنو ته وخپل لونو ته او و مؤمناتو ته و مؤمنو شوزو ته چې کله هم دی د باندې ځي نو جلباب دی واغوندي، پر خپل ځان دی واچي جلباب، ترڅو دی خلق وپیژني او دی پازاب نه کی. نو خلق به دی نه پازابي ترڅو دی خلق وپیژني او د دې د عزت سره لوبي ونه کی. د مثال په ډول قرآن صحیح وایي چې حجاب ښځې ساتي او عزت یې برقرار ساتي. او د دې څخه وروسته اسلامی شریعت دا وایي که چیرې یو څوک سړی پر یوې ښځې جنسي تېری کوي، جبري زنا کوي، نو د هغه دپاره سزای موت د مرګ سزا ده. ډېری غیر مسلمانان په خاص ډول چې دا زموږ هندوان وړونه دي، دوی دا وایي چې اسلام ډېر بې درده مذهب دی، ولې چې پکښې د غوښو خوړلو اجازت شته. په دې خاطر بې درده دي. دا حیوانات چې وژني دا څونه بې درده دي چې د غوښو د خوړلو اجازه شته پکښې تر هغه لا بې درده دي. لومړۍ خبره خو زه دا کول غواړم چې که چیرې یو مسلمان ښه ډېر پرهیز هم وکړي او یوازې سبزیجات وخوري، بیا هم ډېر ښه مسلمان کېدلی شي. د غوښو خوراک زموږ دپاره فرض نه دی. په قرآن کې یا په حدیث کې هیڅ ځای هم نه دی راغلی چې د غوښو خوړل فرض دی. یو ښه او رښتونی مسلمان چې ښه پرهیزناکه انسان وي، که هغه سبزیجات هم وخوري بیا هم یو ښه مسلمان دی. لیکن الله تعالی فرمایي په سورت مائده کې سورت نمبر 5 په لومړي آیات کې موږ تاسو ته د خوړلو دپاره د هغو حیواناتو غوښې چې 4 پښې وي د خوراک اجازه درکړې ده، بېله د هغو څخه چې ممانعت یې سوی دی. داسې یو بل آیات په سورت نحل کې سورت نمبر 14 په آیات نمبر 5 کې چې موږ پسونه او بزې پیدا کړي دي د دې دپاره چې تاسو هغه حلال کړئ او غوښه یې وخورئ. په سورت مومنون کې هم ذکر شته سورت نمبر 23 په آیات نمبر 21 کې تاسو پسونه او بزې خوړلی شئ. راسي چې لومړی په دې پوه سو چې د انسان دپاره د غوښې خوراک صحیح دی که غلط دی. د نن ساینس دا وایي چې په غوښو کې دننه د غوښو په خوراک کې په زیات تعداد پروټینونه شته، ویټامین کې شته، آیرن شته او د پروټینو یو لوی تعداد شته. زموږ و بدن ته تر 100 زیات و اماینو تیزاب ته اړتیا شته او د هغو څخه 8 اماینو تیزاب په بدن کې نه تولیدېږي. نو هغه 8 اماینو تیزاب موږ باید د خوراک له لارې و بدن ته ورکو. په هیڅ یوه سبزیجاتو کې یا د سبزیجاتو په خوړلو کې دا 8 اماینو تیزاب یو ځای بیخي شته نه، لیکن په غوښه کې شته، په ماهي کې شته. دغه 8 سره اماینو تیزاب پکښې یو ځای دي. دا نو بیا بېله خبر ده که موږ ډول سبزیجات سره یو ځای کو او ویخورو، کیدای شي هغه 8 اماینو تیزاب سره یو ځای شي، خو پر یوه ځای په یوه سبزیجاتو کې دغه 8 اماینو تیزاب ګرسري یو ځای نشته. او هغه حیوان چې یوازې واښه او شینګیا خوري، هر هغه حیوان د بیلګې په ډول که تاسو وګورئ غوا، بزه، که تاسو غاښو ته وګورئ دا غاښونه یې داسې ډول دي چې هغه یوازې واښه خوړلی شي، غوښې نشي خوړلی. د هغوی غاښونه داسې جوړ دي، دا غاښونه د خدای په قدرت سره داسې دي. که تاسو هغه حیواناتو ته وګورئ چې هغه غوښې خوري، د بیلګې په ډول پړانګ، ببر، زمری، ګیدړه، د دوی غاښونه تیرې دي، میخ رقم غاښونه، هغه یوازې غوښې خوړای شي، واښه بالکل نشي خوړای. که چیرې تاسو ولاړ شئ او په هنداره کې خپلو غاښونو ته وګورئ، نو موږ اوار غاښونه هم لرو او تیره غاښونه هم لرو. که چیرې خدای پاک غوښتلی چې موږ یوازې واښه وخورو، نو بیا د تیره غاښونه ولې راکړي دي؟ د میخو غوندې غاښونه یې ولې راکړي دي؟ د دې څخه داسې معلومیږي چې موږ غوښې هم خوړلی شو. او دا د غواو او پسونو د هضمي سیستم چې دی هغه یوازې واښه خوړلی شي، یوازې واښه هضمولی شي، غوښې ګرسره نشي هضمولی. د هضمي سیستم که هغه د زمري دی، که د ګیدړې دی، که د چغال دی، هغه یوازې غوښې هضمولی شي، واښه ګرسره نشي هضمولی. دا زموږ د هضمي سیستم چې الله جوړ کړی دی، چې الله سبحانه وتعالی را جوړ کړی دی، دا غوښې هم هضمولی شي او واښه هم هضمولی شي. که چیرې الله تعالی دا غوښتی چې موږ یوازې سبزیجات وخورو، نو بیا داسې سیستم ولې په بدن کې راکوئ چې هغه دې غوښې هم هضم کړي. او زموږ ډېر دوستان دا غلط فکر کوي، په خاص ډول هندوان وړونه
چې د هغوی مذهبي کتابونه هغوی د غوښو خوړلو څخه منع کوي. دا یو غلط فکر دی. که چیرې تاسو خپل مذهبي کتاب ولولئ نو ستاسې په مذهبي کتابونو کې د غوښو د خوړلو ممانعت نشته. که تاسو چیرې ولولئ مانوسمرتي فصل نمبر 5 جمله نمبر 10 په هغه کې راغلي دي چې خدای ځینې حیوانات د خوړلو لپاره پیدا کړي دي او ځینې د خوراک ورکولو لپاره پیدا کړي دي. الله ځینې حیوانات د خوراک لپاره او ځینې ته د خوراک ورکولو لپاره پیدا کړي دي. که چیرې تاسو هغه حیوان خورئ چې د خوراک لپاره پیدا شوی دی نو تاسو هیڅ ګناه نه کوئ. منوسمرتي فصل نمبر 5 جمله نمبر 10 کې کله مخ ته ولاړ شئ. منوسمرتي فصل نمبر 5 جمله نمبر 11 کې په دې جمله کې ویل شوی دی چې که چیرې تاسو هغه جانور په قتل ورسوي چې تاسو عبادت کوئ نو خوراک یې هیڅ ګناه نه لري. او بیا هم منوسمرتي فصل نمبر 5 جمله نمبر 9 څخه تر 40 پورې په دې جملو کې راغلي دي که چیرې تاسو د قربانۍ لپاره یا د عبادت لپاره غوښه خورئ نو تاسو هیڅ ګناه نه کوئ. او داسې نو ډېرې حوالې شته په ریګویدا کې چې تاسو پسونه خوړلی شئ. ډېرې حوالې شته. ریګویدا لسم ټوک که تاسو ولولئ مهابارت انوشاسن پرو اجې نمبر 88 چې د دې ذکر په منوسمرتي کې دی. د ویشنو څه پوښتنه کوي یودیشترا. ویشنو د ټولو مشر ورور دی چې په یګنا کې په عبادت کې موږ باید څه شی ورکو چې زموږ څخه زموږ ورنیکه خوشاله سي چې زموږ قرباني هم قبول سي. نو ویشنو جواب ورکړي که چیرې تاسو غنم میوه او یا ورجې ورکړئ نو زموږ ورنیکه به د یوې میاشتې دپاره خوشحالي. که چیرې غنم میوه ورجې ورکړئ د یوې میاشتې دپاره به خوشحالي. که چیرې تاسو ماهی ورکړئ نو د 2 میاشتې دپاره. که غوښې ورکړئ نو د 3 میاشتې دپاره. که چیرې سوی ورکړئ نو د 4 میاشتې دپاره. که چیرې بوزه ورکړئ نو د 5 میاشتې دپاره. که سرکوزی ورکړئ نو د 6 میاشتې دپاره. که چیرې یو مرغه ورکړئ نو د 7 میاشتې دپاره. که چیرې هوسۍ ورکړئ نو د 8 میاشتې دپاره. دا نو یو لیست دی چې ډېر اوږد دی. په آخر کې ورته وایي چې که چیرې ته غویی ورکړې نو د 11 میاشتې دپاره. او که چیرې ته غوا ورکړې نو د پوره 1 کال دپاره به زموږ ورنیکه خوشحالي. او که چیرې تاسو خوږ ورکړئ نو د ټول عمر دپاره به درڅه خوشحالي. نو که چیرې تاسو د هندو مذهب کتاب ولولئ نو د دې څه به دا موږ ته معلومه سي چې د هندو مذاهبو په کتابونو کې هم د غوښو د خوړلو ممانعت نشته. لیکن ولې چې ډېری خلک د نورو مذهبونو وخواته روان و د مثال په ډول جینیزم ته نو په دې خاطر هغوی د نورو مذاهبو کړنې اختیار کړې. او که د نورو مذاهبو څه پوښتنه وکړي چې تاسو ولې غوښه نه خورئ نو هغه به ووایي چې یو څوک وژل حرام دي. نو کله چې تاسو غوښه خورئ نو حیوانات وژنئ په دې خاطر حرام دي. نو زه دا وایم چې که څوک بېل د چا د وژلو څخه پر دې مځکه باندې ژوند کولی سي نو هغه به زه یم. دا زه وایم ولې چې زه ډاکټر یم او پوهېږم. زه هغو ته دا وایم چې نن ساینس پرمختګ کړی دی. دا بیا بېله خبره ده چې پخوا به خلکو ویله چې دا ترکاري ژوند نه لري. نن ورځ ساینس دا ثابته کړې ده چې درختې هم ژوند لري او سبزیجات هم ژوند لري. نو تاسو دا میوې او سبزیجات ولې خورئ؟ نو اوس یې کړنلاره او منطق یو څه بدل شوی دی او وایي چې بس صحیح ده موږ په دې پوهېږو چې په سبزیجاتو کې هم ژوند شته. لیکن دا درخت او سبزیجات چې دي پر دوی درد نه تېرېږي، پر حیواناتو باندې درد تېرېږي. په دې خاطر د حیواناتو خوړل زیات حرام دي نسبت و دغو میوو او ترکاریو ته. اوس ساینس نور پرمختګ کړی دی. ساینس دا وایي چې درختي او واښه هم درد لري. هغه خندلای هم سي، ژړلای هم سي او چیغې مو وهلی سي، خو لاکن د هغوی اواز زموږ تر غوږونو پورې نه رارسېږي. ولې چې زموږ غوږونه داسې ځینې اوازونه نه سي اورېدلی او زموږ غوږونه د داسې اوازونو اورېدلو څخه قاصره دي. خدای پاک زموږ غوږونو ته دومره قوت نه دی ورکړی چې هر څه واوري. خو درختې او واښه هم ژاړي، هم خاندي او خوشحاله کېږي. اوس ساینس پرمختګ کړی دی. یو نفر و چې زما سره ډېر بحث وکړي، ول ذاکره زه منم چې په درختو او سبزیو کې هم ژوند شته مګر هغه درد نه احساسي. لیکن په حیوان کې 15 حصه دي، 15 د احساسولو حصه لري. او دا درخت او سبزی چې دي دا یوازې 3 لري.
نو په دې خاطر چې د درختو او وشو حسونه چې شی په احساسي لمس خوند احساسول دا ټول حسونه دي د احساس کولو دا چې په درختو او وشونو کې دوه کم دي نو په دې خاطر د درختو او وشو وژل لږ ګناه لري نو ما هغه نفر ته وویل چې دا سپیکر وکړه چې ستا یو ورور دی چې ګونګی او کوڼ پیدا کیږي نه اوري او نه څه ویلی سي دوه حصه کم دي دوه د احساس کولو شیان کم دي که چیرې هغه غټ سي او بیا قتل وسي نو ته ورځې قاضي ته به وایه چې قاضي صاحب زما د ورور قاتل ته لږ سزا ورکړه ولې چې د هغه دوه حصونه کم وه ته خو به دا پر اضافه کې چې قاتل ته دوه واره سزا ورکړي چې هغه یو معصوم وژلی دی بیچاره ګونګی و او کوڼ په اسلام کې کوڼ ګونګی دوه حصه زیات دوه حصه کم په قرآن کې راغلی دي په سورت بقره کې سورت نمبر 2 په آیات نمبر 188 کې په هغه کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خوندانو تاسو هغه شی وخورئ چې تاسو لپاره حلال دي چې حلال دی هغه روا دي چې حرام دی هغه ناروا دي نو کوم شی چې حلال دی موږ خوړای سو که یو څوک سبزی خوړونکی دی نو زه دغه هیڅ ګیله نه لرم هیڅ ګیله مې نشته ځینې که سبزی خوړونکی وي زه غوښه خورم هغه سبزی خوري زه هیڅ ګیله نه لرم او که چیرې هغه راسي ماته ووایي چې د غوښې خوړل غلط دي نو زه دستي هغه ته جواب ورکوم او په هندوستان کې چې دا خلک دي ډېری خلک سبزی خوري د هغو په ډېرېدو سره زموږ فایده ده اوس که ټوله خلک غوښې وخوري نو د غوښې په نرخ کې به اضافه توب راسي نو زه د هیڅ چا څه هیڅ ګیله نه لرم که دا نور خلک سبزي خوري لیکن قرآن موږ ته اجازت راکړی دی چې د کومو حیواناتو نومونه یاد سوي دي د هغوی غوښه خوړلی سو او ځینې خلک بیا دا وایي چې تاسو خو حیوانات خوري او د حیواناتو په ډول چلند کوي نو زما جواب دی لنډ جواب چې وخت کم دی دا بیخي ښه خبره ده د نن ساینس دا وایي چې هر شی چې تاسو خوري هغه ستاسو پر طبیعت باندې اثر کوي د ساینس دا څېړنه ده چې هر څه چې تاسو خوري هغه ستاسو پر ذهنونو باندې اثر کوي نو غیر مسلمانان موږ ته وایي چې تاسو حیوانات خوري او د هغو په رقم چمونه درڅه کیږي نو زما جواب دا دی چې زموږ په اسلام کې چې دا خطرناکه حیوانات دي زمری پړانګ شرموش بیخي وحشي دي بیخي خطرناکه دي د هغو د خوړلو ممانعت دي موږ ته حلال نه دي حرام دي موږ ته یوازې د خوړو اجازه شته د پسه بزې او غوا او موږ هم په امن کې ژوند کول غواړو چې د امن حیوانات دي ځینې غیر مسلمانان وایي چې بس سمه د تاسو حیوانات خوري پروا نه کوي تاسو حیوانات خوري موږ هیڅ نیوکه نه لرو لیکن تاسو چې کله حلالوي نو په دونه تکلیف سره حیوان ولې وژني داسې په سلګیو ولې وژني خو یو ټک ورکړي او ختم یې کړي په همدغه ډول زموږ د یو سیک ورور د یو مسلمان ورور سره بحث روان و هغه سیک ورته وایي چې حیوان وژني نو په یو وار یې مړ کړي ختم په یوه وار سره حیوان مړ سو تاسو یې ولې دونه په عذاب سره وژني نو زموږ مسلمان ورور د هغه د فکر څخه جواب ورکړي هغه ورته وویل چې دا تاسو چې یاست بې غیرته یاست تاسو د شا څخه واري کوئ موږ د نر بچیانو د مخ ته خوا واري کوو دا جواب سم نه دی دا یوه ټوکه وه مسخره لطیفه ورته وایه دا صحیح جواب نه دی صحیح جواب دا دی چې په اسلام کې موږ ذبح کوو د هغه سبب دا دی ډېر شرایط چې سته چاړه باید تیره وي ژر باید حلال سي یو حیوان د بل حیوان مخ ته باید حلال نه سي داسې ډېر شرطونه سته تر ټولو مهمه دا ده چې کله تاسو ذبح کوئ نو تاسو سره غاړه یا د هوا پیپ پرې کوئ او د غاړې رګونه چې په غاړه کې څونه دي رګونه هغه به پرې کوئ لیکن د غاړې هډوکي به چې د ملا تیر دی هغه ته به تاسو لاس نه وروړئ ولې دا کله چې موږ ذبح کوو غاړه پرې کوو او د هوا پیپ پرې کو چې غاړه یې ور پرې کو سره د غاړې د رګونو زړه وینه پمپ کوي وینه په دغه وخت کې هم حرکت کوي او وینه پمپ کوي او که چیرې موږ د ملا هډوکي یا د مغزي هډوکي زخمي کوو نو هغه حس چې وزړه ته ځي هغه ته کېدای شي زیان ورسیږي نو زړه بندېدای شي چې کله زړه بند سي نو ټوله وینه به په بدن کې پاته سي نو دا یو ضروري شی دی چې کله موږ ذبح کوو نو دا چې غاړه پرې کوو رګونه پرې کوو د هوا پی پرې کوو نو زړه په دغه وخت کې هم وینه پمپوي و د باندې ته زموږ خاص هدف دا دی چې وینه د حیوان د بدن څخه د باندې راووځي نن ساينس دا وایي چې وینه د میکروبو د راغونډېدو ښه ځای کېدای شي په وینه کې دننه جراثیم وي میکروبونه وي ډېرې ناجوړې پکښې نو موږ په کاسته سره دا وینه ځینې بیوو
او د خلکو سره دا غلط فکر دی چې کله ذبح کیږي نو حیوان په ډیر تکلیف سره مري. په داسې حال کې چې کله ذبح کیږي نو د غاړې رګونه چې د دماغ هغه حصے ته ځي چې له مخې د درد احساس کیږي هغه بندیږي. نو حیوان په آرامه سره مري، هغه د درد احساس نه کوي. هغه وینه چې د دماغ و طرف ته ځي او د درد احساس نه کیږي هغه بندیږي. زه په دې پوهیږم چې حیوان په ډیر تکلیف سره مري. هغه چې ډیر سره غورځي د درد لاس نه، ولې چې د وینې د کمی د سبب څخه د ساينس د لحاظه د بدن ځینې غړي په شور کې وي. د وینې د کمی د لاسه ځینې پلې او ځایونه کله ځانیلا کې کله ټول کې، نو هغه حیوان چې سره غورځي هغه د درد نه دی. په داسې حال کې چې په یو وار وهل سره حیوان په یو وار دوه وار درې وار سره مري او په ډیره خواري سره مري. نو اسلامی طریقه او شسمه طریقه د ذبح صحیح طریقه ده او حلاله طریقه ده. خلک دا وایي چې اسلام بت پرستی نه مني. تاسو مسلمانان تر ټولو زیاته بت پرستی کوي. تاسو د کعبه و طرف ته سجده کوي، نو دا تر ټولو لویه بت پرستی ده. غیر مسلمانان وایي چې که اسلام د بت پرستی پر خلاف دی نو دا تاسو و کعبه ته سجده ولي کوي، د کعبه پرستی ولي کوي، د کعبه عبادت ولي کوي. د دې جواب دی چې هیڅ یو مسلمان د کعبه عبادت نه کوي. کعبه زموږ قبله ده. تاسو په نړۍ کې هر ځای یاست نو د قبله و طرف ته مخ کې او لمونځ وکړئ. کعبه قبله ده، یو سمت دی، یو لوري دی. د مثال په ډول که موږ نن دلته لمونځ کوو نو ځینې خلک به وایي چې د شمال خواته به مخ کو، ځینې خلک به وایي چې د جنوب خواته، ځینې به وایي مشرق ته، ځینې به وایي مغرب ته، ځینې به وایي اخواته، ځینې به وایي دې خواته. نو د جماعت لپاره موږ باید یوې خواته مخ کو او الله فرمایي چې موږ باید مخ کو د کعبه و طرف ته. نو کعبه زموږ قبله ده او د ټولو تر مخه چې جغرافیاوي نقشه جوړه شوې وه د دنیا هغه مسلمان جوړه کړې وه. په 1954 کې یو مسلمان نقشه جوړه کړې وه د ټولې نړۍ. او چې کله به مسلمانانو نقشې جوړولې نو جنوب طرف به یوې خواته و، شمال طرف به بلې خواته و او کعبه به وه په منځ کې. وروسته بیا مغربي کارټوګرافران راله، مغربي خلک راله او نقشه سرچپا واړول، لوړه خوا یې کښته کړه. دا نقشه چې وه دا یې سرچپا واړول، جنوب یې کښته کوي، شمال یې لوړ کوي. خو الحمدلله کعبه بیا هم په مابینځ کې ده. نو تاسو د نړۍ په هر ځای کې یاست، که تاسو په جنوب کې یاست، که په شمال کې یاست نو جنوب ته به مخ کوئ، که په جنوب کې یاست نو شمال ته به مخ کوئ، که په غرب کې یاست مشرق ته به مخ کوئ، که په مشرق کې یاست مغرب ته به مخ کوئ. او که موږ کله ورسو و مکې ته د عمرې دپاره یا د حج دپاره نو موږ طواف کوو پر کعبه باندې، شاوخوا موږ طواف کوو. خلک وایي دا طواف ولې کوئ؟ د الله حکم دی، زموږ د نبی حکم دی، په دغه خاطر یې کوو. که موږ نو کې په ځیر ورته غور سو نو دا یو جواب په لاس راځي چې د هرې دایرې د هر یو سرکل یو منځ یو منځ لري. موږ چې کله پر کعبه شاوخوا راګرځو دا خبره مو په زړه کې چې الله یو دی. او حضرت عمر رضی الله عنه هغه ویلي دي په صحیح بخاری کې، په هغه کې ذکر دی په 2 ټوک کې کتاب الحج فصل نمبر 55 حدیث نمبر 615. په هغه کې حضرت عمر فرمایي رضی الله عنه هغه وایي په دې خاطر چې ما زموږ نبی د دې ډبرې د مچولو پر وخت درې دي، په دغه خاطر زم مچوم. کني نو دا توره ډبره نه ماته کومه فائدہ رسولای سي او نه کم تاوان رسولای سي. دا الفاظ د خلیفہ دویم د دوهم خلیفہ چې دا ډبره نه ماته کومه ګټه رسوای سي نه ماته کم تاوان رسوای سي کفایت کی د دې ویلو د پاره چې موږ د دې ډبرې عبادت نکو. او یو بل خبر ز تاسو کوم چې د محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې د هغه په دور کې ډېرې صحابه کعبه ته به وختل او ریب اذان وکي. زه تاسو خدا پښتنه کوم چې هر یو کس چې د بت عبادت کوي هغه پر بد سربېره ګر سره نه درېږي. صحابه په کعبه سربېره ودرېدل او اذان به وکي. دا د دې ثبوت دی چې موږ د هغې ډبرې د اسود ډبرې عبادت نکو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. حاضرینو په ښه ډاډه زړه کښېنئ. اوس د پوښتنو او جوابونو لړۍ پیل کیږي. نو په دغه باره کې مو ستاسو سموده هیله ده چې د ډاکټر صاحب چې کومه وینا وکړه د هغه وینا اړونده تاسو پوښتنه وکړئ.
چې اړونده پوښتنه نه یې نو مې کوئ. همدغه ډول د خبرو او تحمل څخه کار واخلئ. هیڅ ډول بې نظمي مه جوړوئ. یو دې پوښتنه وکړي بل یې انتظار وکړي. کله چې د یوه پوښتنې ته جواب وویل شو نو بیا د بل نفر د پوښتنې دپاره راشي. ښه ورور جانه پوښتنه وکړه. دا تاسو چې کومې خبرې وکړې دا زه نه منم، ځکه چې زموږ د ستري کرشن یوه مېرمن وه چې نوم یې و روپ مني او د هغې څخه یو زوی پیدا سوی و په دوم. د یو تور ولګوي پر هندوانو چې د ستري کرشن 14,000 مېرمنې وې. اچاریا صاحب تاسو راولاړ سئ او د دې خبرې جواب ورکړي وده ته. او آیا ده چې دا تور ولګوي دا سم دی که نه دی؟ د جواب دپاره انشاءالله دا دی دلته زه حاضر یم. پوښتنه بې زما څه کېږي. انشاءالله که شنکراچاریا پر دې جواب باندې یو څه نور اضافه کول غواړي نو کولی سي انشاءالله. زه هم طالب العلم یم الحمدلله. یوازې د قرآن نه یم، د وید، د مهابارت، د راماین انشاءالله. لومړی به ستا سوال ته جواب وایم انشاءالله او بیا چې څه شنکراچاریا ویل دي د هغه جواب هم ورکم. دا ورور چې وویل چې ما تور ولګوئ چې د کشن تر 14,000 زیاتې مېرمنې وې، دا تور نه دی، دا ستاسو په مهابارت کې لیکلي دي. یوه مېرمنه نه وه بلکې 8 مېرمنې وې. 8 مېرمنې وې چې په هغو کې روپمني وه. د هغه څخه وروسته 14,000 او 100 د جنګ په جریان کې هغه د 14,000 ښځو سره واده وکړي. دا لیکلي دي په مهابارت کې په انوشاسن پورو کې. زه تا ته ماخذ در کوم. په هر یو دین کې په هر مذهب کې چې کله تاسو وینا کوئ نو د هغه ماخذ باید د کتاب څخه وي. که زه وایم که کم پنډت وایي او که چیرې شنکراچاریا وایي د هغه مقام به 0 وي. زه که یو څه په اسلام کې وایم نو د هغه مقام به 0 وي. مګر زه ماخذ بیانوم قرآن او حدیث. نو زما په وینا کې چې دا څونه خبرې ما د اسلام په اړه کړي دي د هغه ماخذونه مې بیان کړي دي چې سورت نمبر پلانۍ، آیات نمبر پلانۍ، په دغه آیات کې په دغه سورت کې، یا صحیح بخاري 4 ټوک یا داسې نور. نو دا ماخذ چې ما در وښوي دا په مهابارت کې لیکلي دي. په انوشاسن پرو کې چې د مېرمنې وې 14,000 8 خو یې تر مخه وې. نو هغه 8 چې ورسره یو ځای کې نو ټولې سولې 14,108. نو دا 14,108 چې وې دا د جنګ په حالت کې هغه وخت چې دی به جنګېدی دغه ودونه یې کړي وه. نو دا یو تور نه دی، دا حقیقت دی. که چیرې ته وایې چې یا دا غلطه ده نو ته به مهابارت هم نه منې. زما نوم سنجي وکرم دی. زه دلته په ډیلي کې د یوې ورځپاڼې سره کار کوم. زما سوالونه 2 دي. هیله ده راحل یې کړئ. تاسو ویل چې په هندو مذهب کې قوم پرستي ډېره ده او د قرآن آیات مو وایي چې قوم پرستي ښه نه ده. خو که تاسو وګورئ په اسلام کې هم سید شته هم پښتون شته و دوی ته هم په ډېره درنه سترګه کتل کېږي. په داسې حال کې چې د کښته قومونو خلک هغه هم مسلمانان دي د هغو سره ښه وضعیت نه کېږي. بل د 3 ګونو طلاقونو په هکله راته ووایه. زه وایم د اسلام د بدنامولو دپاره ځینو کسانو د 3 طلاقه موضوع ته هوا ورکړې ده او په اساسي قانون کې ویل شوي دي چې د مسلمانانو ښځو سره ښه انصاف نه دی سوی په خاص ډول په د 3 طلاقه کې. زه غواړم چې په دې باره کې یو څه راته ووایاست. مننه. دې ورور جان 2 پوښتنې وکړې. لومړۍ پوښتنه ده چې زه وایم په اسلام کې ذات پات نسته، نو په اسلام کې سید سته، پښتون سته، دا څه دي؟ الله سبحانه وتعالی فرمایي په سورت حجرات کې سورت نمبر 49 آیات نمبر 14 کې یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. اے انسانانو ما تاسو د یوې جوړې څخه پیدا کړاست. د یوې جوړې څخه د نارینه او ښځې څخه او تاسو می پر قبیلو وویشلاست تر څو تاسو یو بل سره وپیژنئ. داسې نه چې تاسو د یو بل څخه نفرت وکړئ. تاسو مو پر ټبرونو باندې وویشلاست تر څو یو بل سره وپیژنئ، نه د دې دپاره چې د یو بل سره وجنګېږئ یا اختلافات پیدا کړي. او تر ټولو ښه انسان هغه دی څوک چې پرهیزګاري لري. په قرآن شریف کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې د انسان ودې ته نه کتل کېږي چې دا جایداد دی، چې څو پیسې لري، څنګه رنګ دی، تور دی که سپین دی، خان دی که مسکین دی. یوازې تقوا ګوري. د الله سره څومره مینه ده، څونه ځینې بیریږي. او تقوا یو داسې شی ده چې انسان لوړ مقام ته بیایي نسبت بل انسان ته. نو دا ذات پات په اسلام کې بیخي نسته. او محمد صلی الله علیه وسلم په آخري حجت الوداع کې وویل تر غیر عرب بهتره دی
نه یو غیر عرب تر عرب بهتره دی، نه یو سپین انسان تر تور بهتره دی، نه یو تور انسان تر سپین بهتره دی. یوازې په تقوا سره انسان بهتره کېدای شي. نو د ذات پات په اسلام کې نشته. دا یو تخلص دی. خان، سید، پښتون او شیخ دا یو تخلص دی. تخلص معنا د خلک چې پر ځان دي تخلصونه. د مثال په ډول په هندستان کې څونه خلک تخلص لري. عیسائی یو تخلص دی، پټیل دی، جوشي او هر څوک چې دي دا یو تخلص دی. په هیڅ ځای کې په قرآن او حدیث کې نه دی راغلی چې خان تر شیخ لوړ دی. و دا شیخ په عربي کې چې موږ وایي صاحب محترم، نو په هغه طریقه سره په عربي کې شیخ یو لقب دی چې په عربي ژبه کې ورته ویل کېږي محترم، یا وایو سپین ږیري سړي ته یا وایو شتمن سړي ته. دا جلا لقب دی. په داسې حال کې چې په اسلام کې د تخلص یا لقب په باره کې هیڅ شی هم نشته. لیکن زه پوهېږم چې ځینې مسلمانان په کلیو کې دا خبره مني چې زه پښتون یم، ډېر لوړ یم، زه سید یم، مقام لوړ دی. دا د هغوی د غلط فکري څخه دا کارونه کېږي. یو لږ مسلمانان دي چې دا کار کوي. زه به پوهېږم په اسلام کې ګرسره موږ ته دا نه ویل کېږي چې انسان پر ذات پات ډلو ټپلو باندې ویشل شوی دی. ستاسو دوهمه پوښتنه چې د درو طلاق په باره کې وه چې دا زموږ په اساسي قانون کې درو طلاق ته هوا ورکوي، د دې څه جواب دی؟ دا د افسوس خبر ده چې په ټولنه کې د مسلمانانو په ټولنه کې 3 ډوله طلاق سته. د مسلمانانو په ټولنه کې، په مسلمانانو کې یو طلاق دی بدعت، طلاق 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 کړه. یو طلاق حسن دی، طلاق ورکه، یو میاشت ورته وګوره د حیث لپاره، بل طلاق پسې ورکه، بیا بل میاشت بل طلاق پسې ورکه. او دریم طلاق دی احسن چې بیخي ښه طریقه ده چې په قرآن شریف کې راغلی دی. طلاق ورکه 3 میاشتې ورته وګوره. د قرآن آیات په سورت بقره کې سورت نمبر 2 په آیات نمبر 228 کې راغلی دي چې کله هم تاسو طلاق ورکوئ نو 3 میاشتې یا د درو حیثونو عدت دی. نو د طلاق د پوره کېدو دپاره 3 حیثه یا 3 میاشتې یا 3 میاشتنۍ نه جوړي حتمی دي خامخا. خو د افسوس خبره ده دا چې دا اختلاف په دې امت کې سته. د هغه یو سبب دی. یو صحیح حدیث دی د ابن عباس رضی الله عنه، هغه فرمایي چې د محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې 3 طلاق په یو شمارېدل، د حضرت ابوبکر په وخت کې 3 طلاق په یو منل کېدل، د حضرت عمر د 2 لومړنیو کلونو په دوره کې 3 طلاق ته یو ویل کېدل. د هغه څخه وروسته حضرت عمر رضی الله عنه وحالاتو ته په کتو یې دا ویل که چیرې یو شخص 3 طلاق ووایي نو هغه 3 طلاق یې سیږي. د دې حدیث په سبب سره چې کوم اختلاف په امت کې سته او د ډیرو علماو اختلاف دی، لیکن په علماو کې دا اختلاف دی یې به که به ټوله پرې ودرېز راټول سي. که تاسو د قرآن په رڼا کې ولولئ، په قرآن کې د طلاق ذکر شوی دی په سورت بقره سورت نمبر 2 آیات نمبر 228 تر 240 پورې، او په سورت طلاق کې سورت نمبر 15 د 1 څخه تر 9 آیات پورې. په قرآن شریف کې چې د طلاق ذکر ستا په هغه کې راغلي دي چې کله هم ستاسو ترمنځ د نظر اختلاف یا یو جنگ منګ پیښ سي د میرمنې او خاوند ترمنځ، نو لومړی دي میرمن او خاوند سره کښیني بحث وکړي. دا څنګه چې د میرمنې څخه مالګه ډېره سوي او د طلاق 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 ورته وایي پسې واخلي. که د میرمنې مالګه زیات ورچول د تورته چې مالګه مې نه ده خوښه، کیسه خلاصه شوه. کښېنئ خبرې سره وکړئ. که بیا هم خبره سمه نه شوه نو الله تعالی فرمایي په سورت نساء کې سورت نمبر 4 په آیات نمبر 15 کې چې تاسو په خپل منځ کې نور کسان کښېنوئ. منځګړي، یو منځګړی د میرمنې د خوا څخه، یو منځګړی د میړه د خوا څخه. منځګړی معنا یو استازي د میرمنې د خوا، یو د خاوند د خوا، او مشکل مو سره حل کړي. که بیا هم پر خبره سره جوړ نه سواست نو بیا طلاق ورکولی سي. نو چې طلاق ورکوي د هغه هم ډېر شرطونه دي. د حیض په وخت کې به طلاق نه ورکوي، چې کله قهرېدلي یاست نو طلاق مو ورکوي، د شرابو په نشه کې طلاق مو ورکوي. د هغه څه وروسته چې طلاق ورکول کېږي نو 3 میاشتې باید انتظار وسي، چې دا احسنه او ډېره ښه طریقه ده. طلاق ورکه او 3 میاشتې ورته وګوره، او که په 3 میاشت کې دننه تاسو بیرته رجوع کوئ و خپلې میرمنې ته نو رجوع وسوله الحمدلله. که تر 3 میاشتو پورې ته وایه چې یا زه باید د خپلې میرمنې څخه جلا سم، نو د 3 میاشتو څخه وروسته
د عیدت تیرېدو وروسته بیا تاسو میرمنه او خاوند نه یاست سره، تاسو جلا کېږي. لیکن د هغه څخه وروسته اکثره مسلمانان هم نه دي په خبر چې قرآني آیاتونه څنګه دي. په قرآن شریف کې راغلي دي په سورت بقره کې سورت نمبر 2 په آیات نمبر 222 کې چې کچېرې هغه کس د خپل زړې میرمنې سره بیا واده کول غواړي نو مې راګرځوي. کچېرې طلاق سوی وي په خپل احسنه طریقه سره او 3 میاشتې تیر سوې عیدت یې تیر سو، 6 میاشتې وروسته فکر وکړي چې دا ما څه غلط کار وکړي او بیا غواړي چې واده ورسره وکړي، نو هغه سړی د خپل پخوانی میرمنې سره بیا نکاح تړلی سي، لیکن نکاح به نوي او نوی مهر وي. نوی نکاح او نوی مهر چې ډېری مسلمانان نه دي په خبر. د افسوس خبره ده چې موږ مسلمانان قرآن شریف په ترجمه سره نه وایو، صحیح احادیث مو د ترجمې سره نه دي لوستلي. که موږ د قرآن کریم تلاوت په ښه توګه سره وکړو او په صحیح احادیثو باندې عمل وکړو نو دا غلط فکرونه چې را سره دي دا به مو لرې سي. او که مو بیا واده ورسره وکړي نو بیا یو ځای ژوند کولی سي. که بیا مشکل رامنځته سو بیا طلاق ورکړه، بیا 3 میاشتې ورته وګوره، بیا سره جلا سي. که دې بیا زړه غواړي نو بیا واده ورسره وکړه. 3 واره جایزه دي، 3م وار نو اخري وار دی، د هغه څخه وروسته بیا واده نسی ورسره کوی تر څو هغه د بل سړي سره واده ونه کړي. لیکن زما په ژوند کې پر ما باندې هیڅ یو سړی داسې نه دی پېښ شوی چې طلاق یې احسن دی کړي، په سمه طریقه سره دې طلاق ورکړي، سره جلا سوه، بیا یې نکاح وسي، بیا سره جلا سي، بیا یې نکاح وسي. ما تر اوسه پورې د خپل ژوند په اوږدو کې داسې هیڅ سړی په ټوله دنیا کې نه مې اورېدلی دي نه مې لیدلی چې په ښه توګه دې طلاق کړي او جلا سوي دي، بیا دې واده کړي، بیا دې سره جلا سوي، بیا دې نکاح کړي، بیا دې جلا سوي، بیا دې واده کړي. که تاسو په ښه ډول سره په قرآن باندې عمل وکړئ نو داسې حالت به در باندې راله نه سي. او ځینې خلک چې د اسلام څخه مسخرې جوړې کړي دي نو څه وایي اشکه مې پر یوه ځای باندې ورکړله، 3 طلاقه مې ورکړله نو اوس به ورسم حلاله به وکړم. قرآن دا وایي که تاسو 3 طلاقه هم ورکړئ نو هغه یو دی. د نبي صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم 3 طلاقه پر یو حساب وه، د حضرت ابوبکر صدیق په وخت کې هم 3 طلاقه پر یو حساب وه، خو د حضرت عمر په وخت کې خلکو ویل چې 3 طلاقه 3 دي. ډېر علما وایي چې هغوی خپلې فتوا ته رجوع کړې ده او هغوی ویل چې موږ دا افسوس کوو چې دا فتوا مو ورکړه، مګر ډېر خلک وایي چې یا د دې فتوا سمه ده. په دې کې د امت اختلاف دی، مګر که د قرآن په رڼا کې ورته وګورئ که 3 طلاق هم یو ځای ورکړي هغه هم یو دی. د حضرت عمر په وخت کې رضی الله عنه هغه ویلي وه، مګر موږ دا نسو ویلی چې دا غلط دی. لیکن علما دا وایي چې دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې څه ویلي دي او هغه چې بیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي دي تر هغه افضل نه دي. په همدې خاطر موږ خبره باید ومنو د قرآن او د الله د رسول. دا چې د حضرت عمر په وخت کې دا کار شوی دی چې که چیرې یو څوک 3 طلاق هم ورکړي نو هغه 3 طلاق نه دي، یو طلاق دی. په دې کې د امت اختلاف په دې خاطر دی چې موږ قرآن ویلی نه دي. که موږ قرآن ووایو په صحیح طریقه سره او پوسو، ډېر خلک اوس دا فکر کوي چې د طلاق دپاره 3 واره ویل حتمي دي، که مو 3 واره طلاق ور نه کوي نو طلاق بیخي کېږي نه. دا د هغوی ناداني ده، دا د دوی جهالت دی. نو موږ باید څه وکړو چې دا رسنۍ هوا ورکړي. موږ مسلمانانو ته پکار ده چې دا د طلاق طریقه چې طریقه یې احسن ده هغه باید عامه کړو او په دې باید پوه سو چې پر کوم بنسټ باندې طلاق ورکول کېږي، کله ورکول کېږي، پر څنګه موقع باندې ورکول کېږي، باید ورکول سي که یا که دا هر څه موږ مسلمانان عام کو نو انشاءالله دا اختلاف چې په امت کې دی دا به نه وي. بله ورور جانه ستاسو نوم او کاروبار؟ زما نوم ربیع کولی دی صاحبه. زما مور پلار هندوان وه خو زه خپل ځان ته هندو نه وایم، زه خپل ځان ته انسان وایم، خپل ځان ته انسان وایم. دا یو تصادف ته چې زه د هندو په کورنۍ کې پیدا سوی یم. اوس نو ته پوه سوې اسلام دې پوه سو نو هغه پوه سو هندویزم یې پوه سو. در ټولو ښه شی انسانیت دی او در اوسه پورې په مذاهبو کې هر مذهب چې دی پر انسانیت باندې نه دی ولاړ. ته د 12-13 کالو راهیسې په اسلام کې مطالعه کوې، زه د 10 کاله کېږي چې مطالعه کوم، وریښتان مې پکې سپین سوه او خپلو اولادونو ته ډوډۍ پیدا کوم. خو
کم کتابونه چې تا مطالعه کړي دي نو هغه کتابونه به ته چا لیکلي هغه به 12 کاله د مخه لیکل سوي پخوا به خلکو په ژبه باور کوي که یو څوک ډېر په عذاب اخته و یو بل چا د هغه د عذابه څخه خلاص کوي موږ باید د هغه عبادت وکړو د پخوا په خلکو کې د هغه رواج و د پخوا په انسانیت کې د هغه باب و د ابراهیم څخه نیولې در موسی پورې خو ستاسو د محمد صاحب وروسته ستاسو محمد صاحب چې دا کتاب لیکلی دی قرآن دا 50 کاله وروسته ولیکئ چې شي بس 10 که 50 هر څه چې یې خو ما ته به ډېره بخښه کوې صاحبه زه ستا څخه دا یوه پوښتنه لرم دا چې ټول انسانان یو دا ټول انسانان به سره یو ځای سو نو په 21مه پیړۍ کې د انسانیت مذهب ولې نه جوړوو چې ته کښېنه صاحب ما در اوسه خپله پوښتنه نه ده خلاصه کړې زما سوال نه دی ختم سوی نو ما دا ویل صاحبه چې ستاسو خپل شخصي مذهب دی د سره کښېږدئ په خپل کور کې کښېږدئ خو پر نورو خلکو مه تحمیلوئ پر دې هیواد باندې او پر نورو خلکو مه تحمیلوئ جنګونه مه کوئ زه بخښنه غواړم داسې مشکلې کیسې زه په نورو مذاهبو کې هم لرم زه ستاسو دا پوښتنه کوم د خلپګانو په وخت کې 40 کاله مړي وسوه قتلونه وسوه هم جنګونه وه او هغه علي صاحب چې و ستاسو د پیغمبر خپل زوم و دا کیسې په نورو مذاهبو کې هم شته زه په زرهاوو مثالونه درکولی سم خو د دې پوښتنې جواب زه ستا څخه غواړم دا ورورجان ښه پوښتنه وکړله ښه اوږد سوال یو کوچنۍ وینا وه د ورورجان وویله چې دی په هندو مذهب کې پیدا سوی دی مګر دی هندو نه دی دی انسان دی ولې موږ یو داسې مذهب د انسانیت په نوم نه کو جوړ دا د ده وینا چې دی انسان دی ورورجانه هر شخص هر انسان چې کله پیدا سي نو هغه انسان یې لیکن یوازې انسانیدل کفایت نه کوي انسان کېدل ډیر ضروری دی هر مسلمان لومړی باید انسان وي په اسلام کې یوه خبره لا هم داسې نسته چې د انسانیت خلاف وي یوه خبره لا هم زه تاسو دا اعلان کوم چې یوه داسې خبره هم راوباسي په اسلام کې چې هغه د انسانیت خلاف وي په اسلام کې یو څوک باید ښه انسان وي که چیرې ښه انسان نه وي نو هغه بیخي مسلمان لا هم نه دی لیکن یوازې ښه انسانیت هم کفایت نه کوي د بیلګې په ډول که څوک غواړي ډاکټر سي نو د 10 امتحان باید ورکړي بیا طب پوهنځي ته بیا نو ډاکټر سي نو زه وایم چې د ډاکټر کېدو دپاره د مکتب ختمول حتمي دي خو لیکن یوازې د مکتب خلاصول کفایت نه کوي دا چې په اسلام کې د ښه مسلمانېدو دپاره ښه انسانیت حتمي دی لیکن یوازې ښه انسان کېدل مهم نه دي پوه شوې ولې چې انسان چې چا پیدا کړی دی د هغه عبادت کول پر ده لازم دي چا چې ته پیدا کړی یې که چیرې ته د هغه عبادت ونه کې نو ته د انسانیت پر نامه باندې یو تور داغ یې ته دا وایه چې مذهب دا څونه مذهبونه چې دي ټوله فسق فساد جوړوي نفرتونه پیدا کوي تاسو وویل شنکراچاریا ډېر ښه وویل شنکراچاریا وویل چې هیڅ یو مذهب دا نه راشي چې په خپل منځ کې فسق فساد جوړ کړو د مطالعه کړی ده ما هم کړی ده او تا هم کړی ده تاسو ویل چې ما 12 کاله کړی ده او تاسو 10 کاله کړی ده که تاسو 10 کاله مطالعه کړی ده نو د دې دا معنا نه ده چې ته تر ما ښه ضروري نه ده یا ما نه دی ویل چې تا وویل ما خو دا هم نه دی ویل چې تا وویل ما نو کله وویل چې تا وویل دا زه درته وایم ما نو کله درته ویل چې تا وایه زه خو درته وایم که چیرې تاسو 10 کاله مطالعه کړی ده ما په هندي ژبه کې هم یو څه مطالعه کړې ده الحمدلله ثم الحمدلله د ډیرو شنکراچاریاو سره مې خبرې کړې دي د ډیرو سوامیانو سره مې خبرې کړې دي د ډیرو پادریانو سره مې په نورو هیوادونو کې خبرې کړې دي زه خو تر اوسه لا ځوان یم ماشاءالله د الله فضل دی تاسو وویل چې مذهب فسق فساد جوړي دا خبره بیخي غلطه ده مذهب فسق فساد نه جوړي هغه کسان چې مذهبونه مني د هغو په خپل مذهب سم سر نه خلاصېږي هماغه کسان چې فسق فساد جوړي او دا خبرې پس کوي غلطي د مذهب د منونکو ده د مذهب نه ده دی وایي یا د مذهب غلطي ده د مثال په ډول یو مرسیډیز موټر دی موږ باید په دې پوه شو چې مرسیډیز موټر څونه ښه موټر دی
نو یو موټروان د مرسیډیز موټر چلی چې بيخي په موټرواني پوهیږي نه او مرسیډیز موټر ټکر کوي نو غلطي ده چې د مرسیډیز موټر او که د موټروان که ته ځان پوهېدل غواړې چې مرسیډیز موټر څونه ښه موټر دی نو ته وګوره چې هغه څومره رفتار کوي څو هارس پاوره دی د ژغورنې انتظامات یې څنګه دي دننه موټر څنګه دی چې کله مو دا ټوله څېړنه وکړله نو بیا تاسو ووایاست چې مرسیډیز موټر څومره ښه موټر دی که تاسو غواړئ چې د دې رفتار معلوم کړئ نو په یو داسې چا دا موټر وچلوئ چې هغه یې په چلولو پوهېږي نو په همدې خاطر په اسلام د پوهېدو دپاره ته مسلمانانو ته مه ګوره که ورته ګورې نو محمد صلی الله علیه وسلم ته وګوره ته ماته مه ګوره که کتل غواړې نو زموږ د ننني مسلمانانو ته مه ګوره که کتل غواړې نو هغه کس وګوره چې تر ټولو ښه موټروان او تر ټولو ښه رهبر دی او هغه دی محمد صلی الله علیه وسلم هغه ته وګوره بیا د اسلام څېړنه وکړه او د ښې څېړنې دپاره ته باید د اسلام و کتاب ته ورسې او تاسو چې د خپلو خبرو په پای کې وویل چې دا ټوله د مذهب کتابونه وروسته راغله پخوا خلکو د ژبې څخه کار اخیستی ته تر ډېره ځایه پورې سم وایه ته تر ډېره ځایه پورې ښه وایه تا ډېر ښه خبره وکړه خو دا ویل چې د ټولو مذاهبو کتابونه نو دلته یو څه غلطي سته د اکثره مذهبي کتابونه چې څونه هم دي که وید دي که اوپنیشد دي که انجیل دي که اولډ ټسټمنټ دي که نوی ټسټمنټ دي تاسو ویل چې د موسی علیه السلام پورې تر هغه ځایه سم وي خو په آخري کې چې تاسو غلطي وکړله محمد صلی الله علیه وسلم یاد کې هلته مو غلطي وکړه په آخر کې دا دې ته وشوی دی په آخر کې دا دې ته وموښتې تاسو کېدای سي د اسلام مطالعه په ښه ډول سره نه وي کړې تا کېدای سي د ارنشوري کتاب لوستلی وي که چیرې ته غواړې چې د یو مذهب مطالعه وکړې د هغه چا کتاب مطالعه کړه چې په مذهب پوهېږي ته که د ارنشوري کتاب وایې او بیا وایې د اسلام مطالعه کوم دا د کم ځای انصاف دی زما نوم لیلا دی زه یو ژورنالیست یم زما پوښتنه دا ده چې تاسو هندو ښځې او مسلمانې ښځې ته په څنګه سترګه ګورئ که چیرې په یوه سترګه ورته ګوري نو په ګجرات کې چې کوم فساد جوړ سو ولې په هغه فساد کې پر مسلمانانو ښځو جنسي تېری وسو د دې خور پوښتنه ده چې ته هندوانیو او مسلمانو ښځو ته په کومه سترګه ګورې که په یوه سترګه ورته ګورې نو په ګجرات کې پر مسلمانانو ښځو باندې جنسي تېری ولې وسو دا ولې پوښتنې جواب دي چې په څنګه سترګه هندوانیو او مسلمانو ښځو ته زه ګورم د انسان په سترګه ورته ګورم الله تعالی فرمای الله سبحانه وتعالی په قرآن کې فرمای په سورت اسراء کې سورت نمبر 18 په آیات نمبر 80 کې الله تعالی فرمای ولقد کرمنا بني آدم ما هر د بني آدم او اولاد ته عزت ورکړی دي الله تعالی فرمای لقد کرمنا بني آدم د هر آدم پر اولاد پر هر بني آدم باندې می کرم کړی دي که هغه په امریکا کې پیدا شوی دي که په هندستان کې دي که په سعودي عربستان کې دي او که په انګلستان کې دي که هغه تور دي او که سپین دي که هغه نر دي او که ښځه ده که په هر مذهب کې هم پیدا شوی وي نو تاسو پوسی چې الله تعالی پر هر بني آدم باندې خپل کرم کړی دي د هغه څخه وروسته الله سبحانه وتعالی هدایت ورکړی دي چې په کومه طریقه سره د خپل ژوند تیر کړي لکه دا څرنګه چې تاسو وویل ما د هندو مذهب د کتابونو مطالعه کړې ده الحمدلله ستاسو دوهمه پوښتنه وه چې په ګجرات کې ولې یوازې د مسلمانانو ښځو پر عزت تیری سوی و دا تاسو باید د هغوی څخه پوښتنه وکړئ زما څخه نه زه خو هلته نه وم ورسره نه ما هغوی ته ویلي دي کېدای سي چې په کومه طریقه سره چې شنکر اچاریا وویل او ما په خپله وینا کې هم وویل چې دا کیسې یوازې د سیاستمدارانو د لاسه دي سیاستوال دا چې د پیسکو فساد جوړ دی په دې هیواد کې په دې هیواد کې په نړۍ کې تر ټولو زیات پیسکو فساد سته په نړۍ کې چې دا پیسکو فساد کېږي په هغه کې هندوستان نمبر 1 دی لومړی مقام او د دې بنسټیز سبب دی دا چې هندوانو مسلمانان په جنگ اخته دي د دې بنسټیز سبب دی سیاستوال ولې چې هغوی خپل مقصد ته د رسېدو دپاره چې رایې خپلې کې دغه پیسکو فساد جوړوي د مذهب استعمال کوي په دغه طریقه سره په ګجرات کې د پیسکو فساد جوړولو دپاره د ډېریو هندوانو څخه کار واخیستل سو هغوی یې راوپارول د هغوی خاص مقصد و چې رایې وګټي لکه څنګه چې شنکراچاریا وویل چې د رایو ګټلو دپاره زه نه وایم چې ټوله سیاستوال به خرابي د اکثرو خبر کوم اکثرو د ډېریو په دغه خاطر د پیسکو فساد جوړوي چې د رای سره راخپلې کړي
که چیرې دا سیاستوال د دې فسق فساد لاره پرېږدي نو انشاءالله چې په هندوستان کې به هم امن راسي. ښه خورې پوښتنه دې وکړه. السلام علیکم. زه وعلیکم ساره یم. السلام ورحمت الله زده وبرکاته. کوونکې زما لپاره ډیره سخته ده چې د ډاکټر ذاکر نایک غوندې شخص څخه پوښتنه وکړم. صاحبه زه پوښتنه لرم. په سورت نور کې چې یو آیات دی زه غواړم چې په دې باره کې پوښتنه وکړم. هغه آیات دی 15 چې وایي الله د مځکې او اسمان نور دی. د هغه د نور مثال داسې دی لکه پر یو سرطاق باندې چې څراغ پروت وي او هغه د هندارې د کندیل غوندې وي. څراغ د زیتون په غوړیو لګیږي او هغه به برکت د زیتون د داسې درخت دي چې نه مشرقي ده نه مغربي. دا خبره داسې ده چې دا څراغ د الله په قدرت سره لګیږي او الله چې چاته وغواړي هدایت ورته کوي او د خپل نور و طرف ته یې لارښوونه کوي. زه غواړم چې نور څه ستاسو څخه واورم. دې خور پوښتنه وکړه په سورت نور کې سورت نمبر 24 په آیات نمبر 15 کې الله نور السماوات والارض چې الله تعالی د اسمان او مځکې نور دی او د دې مثال دی لکه څراغ چې په تخچه کې یا په سرطاق پروت وي لکه مثال چې څراغي او لګیږي. د دې معنا څه ده؟ دا خورکۍ پوښتنه وکړه. خورکۍ د دې آیات معنا ده چې الله سبحانه وتعالی اسمان او مځکې دپاره د هدایت ذریعه ده. نور دی او سیده لاره راشي. عامه ترجمه ده. تا ته د نور فکر کولو اړتیا نشته. عامه ترجمه ده چې هغه رڼا خوروي په ټوله نړۍ کې پر دې ټولو کائناتو پر ټوله مځکه پر ټوله اسمان باندې. هغه ټولو انسانانو ته هدایت ورکوي او موږ ته پکار ده چې د هغه په کلام باندې عمل وکړو. زه پوهېږم چې ځینې کسانو بله کم ترجمې کړي دي چې دا بیخي غلطه خبره ده. صحیح ترجمه یې دا ده چې الله و ټولو خلکو ته سمه لاره ورشي. هیله لرم سم جواب مې درکړي.